اوس خو دلته بدي دا جوړه ده په پاکستان کې چې خاص به کمیټۍ ماته اعلان کړي. ملایان هم د امیانو ذهن ته دا خبره ورغورځولې ده، وایي چې قاضي او کمیټۍ اعلان نه وکړي که میاشت ولې درسول هم ته روژه نسي نیولی. دا د ملایانو د ځان خبره ده، د کتاب خبره نه ده. یو کتاب دا نه وایي نه که څه قوي خبر درته راورسېدي یقیني د یو معتمدې سرچینو څخه تا ته حال راورسېدي چې په دې ملک کې قاضي اعلان وکړي، شاهدان تېر سول، میاشت ولیدل سول، د دغه ملک چې ته په هر ملک یې پر تا باندې روژه نیول فرض د روژه به نیسي. نن یوه بدبختي دا ده، ما ډېر فکر کړی دی چې په نامه د ملا، په نامه د مفتي، په نامه د عالم د شیخ الحدیث خلک ډېر سول، خو دننه د علم خالد علم نه لري. نم د مفتي پر پروتي، خو مفتي نه دی، په علم نه خبر، خو بس مفتي صاحب دی عام خلک نو فرق نشي کولی. دارالافتا یې خلاصه کړي، خلک روان دي به یې دا فتواوې حل کوي. نور اوس چې ته په فتوا پوهېږې که نه پوهېږې، دلته یو چا مسله راته راوړل ته ناست یم پر دغه ځای مفتیانو صاحبانو ورخلاصه کړې ده، په بازار کې مفتیان دي، شریعت دی. ما ته ښکاره کړه مال دا شریعت نه دی، مسله سمه نه ده. نور تاسو اختیار لرئ که پر دغه مسله دوی صلح کولی شي، خو شریعت داسې نه وایي لکه ده چې لیکلې ده. وایي نه هغه موږ ته ویل چې که چا ویل چې دا شریعت نه دی موږ ته دې ولیکي. ما د کاغذ پر شا ورته ولیکل چې دغه مسله مو غلطه لیکئ، د کتاب مې ورته ولیکئ، رد المحتار حواله لاندې مې نوم و لمبر ورته ولیکئ، که ما غواړئ زه به درته که ټلیفون کوئ ټلیفون. مسله داسې نه ده لکه تاسو چې کړې. وروسته بله ورځ سړی رالی وایي ملایانو هغه بازار کې رسمي دارالافتا ته چې مسله وروړل چې ویې کتل ستا نوم یې ولیدي، مسله یې سر یې کړل چې وغورځول. تا ته چا وویل چې ته دته مسله وروړه؟ نو اوس ما پر مسله ښکنځل نه دي درته لیکلي، خو د کتاب خبره مې درته ولیکل چې مسله دې غلطه ده. اوس ملا او مفتي بیا دې حال ته هم رسېدلي دي که دې ورته وښوله چې دلته غلط یې، بیا هم دې اسمان ته سر غورځي یو کفریات درته شروع کړي چې پر خوله ورتلل هغه درته وایي. دا حق منلو هم ګران دي. نو پاکستان کې درباري ځکه ډېره سول چې ما درته ویل د مذهب ازادي پکې ایله سوله. بله دربدري اسلام ته ځکه رالل چې د ملا او د مفتي په نامه خلک ډېر سول په مسله پوه نه دي. ما د پرون د یو ملا بیان واورېدی، ممبر باندې ناست یم، تاسو بغیر له قسمه ومنئ پر دا مسله غږېدلی وو چې روژه را روان ده، روژه به د کم ملک سره نیسو. دومرې بېځایه، دومرې خلاف، دومرې پر کتابو لرې خبرې کړې وې چې زه حیران ولاړم. اوس خلک یې اوري د فیسبوک دور دی، هر سړی پر فیسبوک اختر فلانکی ملا دا وایي، نور دی په دې نه پوهېږي چې دا ملا چې دا څه وایي دا درواغ وایي که رښتیا وایي. دا چې کوم کتاب ته حواله ورکړي قسم دی که په هغه کتاب کې دا مسله شته. کتاب پر یوه خوا لیکلي، خو بس ملا آن باشد کې چوپ نه شود چې څه یې ویل هغه به وایي، چې خوله یې نه بندول دا ملا دی. اوس داسې دور راورسېدي. خلاصې د خبرې ته راځم، ځکه اختلاف دلته په دې ملک کې د روژې اختلاف هم ډېر دي. یوه سړي روژه یې د بل نه یې روژه، یوه ورځ اختر یې د بل نه یې. په روژ کال مو یاد یې دلته 3 اختران وسو په دې پاکستان کې. یو ورځ هم عیدګاهې وسولې، بله ورځ هم عیدګاهې وسولې، بله ورځ هم عیدګاهې وسولې. یو اختر دی، یو مسلمانان، یو د امام صاحب مذهب پر درو طریقو ځغلي. زه خپلې غاړې درته خلاصوم، خبره ناوخته دی کنې ما د کتاب تفصیلي بیان درته کوي، بیا بله جمعه درته وکړم، مختصره خبر درته کوم. دلته یو بل عذاب بیداري زموږ په وطن کې، دا خبر لا مختصر درته کوم. که دې هر څومره قدر د کتاب خبرې وکړلې، دلایل دې چا ته وویله، و یا دا د دیوبند علماو نه دي ویلي، بس موږ د دیوبند علماو خبره منو. که د دیوبند عالم د ده د طبیعت جوړه خبره وکړل بیا د ده خوښه ده، که یې نه وکړله بیا دی نه مني. دا د دیوبند عالم دی مولانا محمد یوسف بنوري رحمه الله، په دې کراچي کې د بنوري ټاون مدرسه چې ده دا د دې عالم بنیاد دی، دا ښه عالم تېر سوی دی، اوس هم په مدرسه کې د ایله شان ډېر سوي دي. خیر دا خپله یو مبارک عالم دی، ډېر ښه کتابونه یې لیکلي دي، د شاه صاحب مبارک شاګرد دی. د ده مختصره خبر دې کتابه درته کوم. پر دې باندې زموږ د مذهب په 100 کې 98% علما پر دا خبر تللي دي. خالي د مذهب مختصره خبر ته کوم چې که په مشرق کې میاشت ولیدل سول، تا ته خبر راورسېدی، ته په مغرب کې ناست وې، دنیا په یوه کونج کې میاشت ولیدل سول، تا ته خبر راورسېدی، ته په اول کونج کې وې، که د روژې میاشت وه که د اختر میاشت وه، ته به روژه و اختر ورسره جوړوې چې نو چرا به نه کوې. خبره خلاص ده. دا نه ضروري چې هر ملک به خپله میاشت ویني. زموږ د مذهب په 100 کې 98% علما پر دا خوا چې لا عبرة لاختلاف المطالع وهو قول الأكثر وهو المفتى به وعليه الفتوى وهو الأصح. مختلف الفاظ د فتوا باندې راځي. 2% ملایان به دا ویلي چې یا
داسې دې نه کوي چې د هر دنیا د مشرق او د مغرب د هغه یو لیدل معتبر شي. که چیرې نږدې ملکونه و په هغه نږدې ملکو کې میاشت ولیدل شول، دا نور ملکونه دې هم دا میاشت ورسره تایید کړي، روژه دې ورسره ونیسي. او که لرې ملکونه ورسره ډېر لرې ونه، بیا دې هغو ته اعتبار نه ورکړي، هر ملک دې خپلې میاشتې ته وګوري. ستر په خلاص